مؤمنانو نه هم لوی نقصان د دې ګناه او معصیت هغه دا دی چې داسې امتونه الله رب عزت هلاکوي، سبب للهلاک، دا سبب د هلاکت دی د انسانانو دپاره. حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کې راځي، امام حاکم راوړی او البانی رحم الله ورته حسن ویل. رسول الله فرمایي اذا ظهر الزنا والربا، وای کله چې زنا ښکاره شي او سود ښکاره شي په یو قوم کې، نه الله رب العزت په داسې خلکو باندې عذاب نازلوي وي. لکه نن سبا معاشره کې سودونه هم ډېرېږي یوې ورځ نه بلې ورځ ته، او دا فاحشي چې زنا ده دا هم ډېرېږي. الله رب العزت داسې خلک بیا هلاکي او تباه کوي، او ډېر خلک یې تباه کړي دي. ابن قیم رحم الله فرمایي وای د الله سنت او طریقه په دې کې جاری ده. وای کله چې یو سړی زنا وکړي الله غصه کېږي، او کله چې الله غصه شي سخت غصه کېږي، د هغې اثرات به الله په ځمکه باندې ښکاره کړي، په ځمکه باندې د هغې اثر به ښکاري. بیا په اخبار الظنون کې علما لیکي په فضل الطاعون، ابن حجر رحم الله او زمخشري رحم الله او نور علماء اقوال راوړي. وای کله چې موسی علیه السلام عمالقه سره د جهاد دپاره لاړ، نو په دې کې څه دپه د موسی علیه السلام د هغې خلکو سره نه وه. په دغې قوم کې بزرګ او صالحه سړی و چې بلغام باغورا یې ورته ویل، بلغام یې نوم و. وای دا خلک دې ته راټول شو چې د موسی علیه السلام ته خیرې وکړه. آخر ته چې دا خو د الله نبی دی، زه ورته څنګه خیرې وکړم؟ بار بار مطالبه، آخر کې مال ورته پیش متاثره یې کړه، ستا خیرې وکړه. خیرې موسی علیه السلام ته کولې، هغه جوبه یې تاوېدل، خپل قوم ته یې کولې، ځکه موسی علیه السلام د الله نبی و. و دې ورته چې زه اوس هسې ګمراه شم، کو تاسو د موسی علیه السلام د لښکر وال غواړئ، نو داسې وکئ چې ښایسته جنکۍ راټولې کړئ او هغې د بنجاریتوب سامان ورکئ، او د موسی علیه السلام فوج او لښکر ته یې ولېږئ. وایي ولې؟ وایي ځکه چې ان الله یبغض الزنا انهم وقعوا هلکو. وایي الله رب العزت چې د زنا بدې شي، زنا یې خوښه نه ده. دا کله کله چې دا نمر تورئي د دې د ګناه د وجې نه تورئي، حدیث کې راځي وروسته به راشي. وای کله چې دا خلک په زناونه کې واقع شي، نه الله به ورسره نفرت او بغض وکړي، او کله چې الله رب العزت یو سړی مبغوض شو، نو دا سړی تباه شي. الله چې یو چا سره بغض وکړي، الله چې یو چا ته غوسه شي، دا انسان خپله تباه شي. ابن حجر رحمه الله لیکي وای کله چې دوی دا کار وکړه او جنکۍ هلته لاړې، نو بعضې کمزوري ضعفا ایمان والا خلکو د هغې سره تعلق او رابطه جوړه شوه. کله چې تعلق او رابطه جوړه شوه، وایي په یوه ورځ کې صلت الله علی بني اسرائیل طاعونه، وایي الله رب العزت په بني اسرائیلو باندې طاعون بیماري مقرره کړه چې په یوه ورځ باندې 90,000 کسان د دې مړه شو د دې ګناه د وجې نه. د دې وجې نه زمخشري رحم الله فرمایي اذا کثر الطاعون ارسله الله الطاعون. وای کله چې زناونه ډیر شي، معصیتونه ډیر شي، د الله نافرمانی ډیره شي، الله عزت په داسې خلکو باندې قسم قسم بیمارۍ او وباګانې را لېږي. ولې؟ ځکه امام سیوطي رحم الله لیکي وای دا زنا چې د اکثر خلک زیاتره پټ ځای ته ځي، پټ ځای کې کوي، نو الله رب العزت په دې باندې یو پټ قتل مقرر کړي چې دا د خبر هم نه وي د ځان نه، او د دې په معاشره او ټولنه کې قتل لواني وجل کېږي. ځکه کله یو سړی زنا وکړي، محسن وي، شریعت زموږ وایي چې دا رجم کوي، وی وجې قتل یې کوي. کله چې حدود نه ناپیزېږي او قتل نه کېږي، الله رب عزت کله په بادونو باندې، او کله د ځمکو په ښویېدلو باندې، او کله په وچکالۍ باندې، او کله په یو طریقه او بل طریقه باندې دا خلک وژني. الله رب العزت د دغه حدود انتقام او بدله اخلي. ځکه ازحاق الروح دی په دې کې، په زنا کې روح ایستل،
نو الله رب عزت مختلفې بیمارانې په دې خلکو باندې مسلط کړي، د مرګ بیماران. د دې وجې نه الله رب عزت دغه قومونه دغه خلک به تباه کوي. مؤمنانو هغه کور تباه کېږي چې کله دا معصیت پکې پیدا شي، هغه کلي او وطنونه تباه کېږي کله چې زناونه په دې کې عام شي، او هغه خلک الله تباه کوي چې کله د زناونو سره د الله د نافرمانیانو سره او خلاف سره تعلق او رابطه جوړ شي، ځکه دا مبغوض خلک دی الله ته. حدیث د ابو هريره څخه کې راځي، امام طبراني او ابن حبان راوړی باسناد صحیح. رسول الله فرمایي اربعه يبعزهم الله، څلور قسمه خلق دي چې د الله بدی شي، الله سره بغض کوي، نفرت کوي او غصه د الله د خلقو ده. یو دغه البياع الخلاف، هغه خرڅونکي او غصبونکي چې قسمونه کوونکي په دروغ باندې خپل مبيعات چې دا خرڅي، سودا په دروغ باندې خرڅي او په دروغ باندې رایج کوي. داسې خلق د الله بدی شي، د الله خوښ نه دي، د الله نوم په غلط ځای کې استعمالوي، په دوکې ځای کې استعمالوي، د یو چا سره دوکې کولو ځای کې استعمالوي. او دویم دغه نه رسول الله فرمایي چې هغه بادشاه دروغجن دی، او دریم دغه نه شیخ زانی دی، او څلورم دغه نه فقیر دی چې متکبر دی او لوی کوونکی. داسې خلک د الله په معاشره کې بدی شي. نو دا معصیتونه خصلتونه چې ډیر شي په معاشره کې، الله د دې خلکو سره بس بغض شروع کی، الله د خلکو ته غصه شي. نو د دغه غصې اثرات به په ټولنه کې ښکاري چې په مختلفو طرقو باندې ښکاري، او څوک ورته متوجه کیږي او څوک ورته نه متوجه کیږي. دا هم د الله عذاب دی چې بارانونه بند کی، دا هم د الله عذاب دی چې ظالمان خلق در باندې مسلط کی، دا هم د الله عذاب دی چې بچی درته بدرا کی، دا هم د الله عذاب دی چې ملګری او دوست درته بدرا کی، دا هم د الله عذاب دی چې گاونډي دی نه اهل شي او دوست په مولا دی راولي. په مختلفو طریقو باندې دی الله رب العزت به تنګي. الله رب العزت دې څنګه غوسه کړی دی، دغه څه دی غوسه کوي به الله د نخبل بدلا لي، ځکه د الله رب العزت یو نوم دی المنتقم، بدلا غستون کې. نو باید چې دې معصیتونو دې ګناهونو دې نافرمانیو ته یو سړی نږدې نشي، ځکه کله چې یو سړی دې ګناهونو معصیتونو ته نږدې کېږي، الله رب العزت په دې خلکو باندې عذاب راولي، او الله رب العزت مختلف عذابونه دې خلکو ته ورکوي.